د دې نه پس د یهودیانو اخترو او عیسی یروشلم ته لاړو. په یروشلم کې د ګډو د دروازې سره نږدې یو تالاب دی چې 15 دالانونه پکې ولاړ دي چې په ارامي ژبه کې ورته بیت حسدا وایي. په دې دالانونو کې ګڼ مازوران ړانده ګوټ شل پراته وو، ځکه چې وخت په وخت په د خدای پاک یوه فرښته دې تالاب ته راکوزېدله او دا اوبه به یې خوځولې او هغه څوک چې به د ټولو نه ړومبې دې اوبو ته ورکوز شو نو هر څه بیماري چې به یې وه د هغې نه به روغ شو. په دغه خلکو کې یو سړی و چې د 240 کالو راسې شلو. کله چې عیسی هغه هلته پروت ولیده او د دې نه خبر شو چې دې د ډېرې مودې راسې بیمار دی نو هغه ورته وفرمایل ته غواړې چې روغ شې؟ بیمار سړي جواب ورکړ چې صاحبه زما هیڅ څوک نشته چې کله اوبه وخوځولی شي نو چې ما دې تالاب ته ورکوز کي او کله چې زه اوبو له وررسم نو بل زما نه مخکې وردانګلې وي. بیا عیسی هغه ته وفرمایل چې پاسه خپله بستره دې واخله او ځه. سړی سم دستی جګ جوړ شو او خپله بستره واغسته او روان شو. دا د سبت ورځ وه. نو یهودیانو هغه روغ کړی شوي سړي ته وویل دا د سبت ورځ ده، په شریعت کې د سبت پر ورځ تا ته د خپلې بسترې د وړلو اجازت نشته. خو هغه جواب ورکړه چې کم سړي چې زه روغ کړم هغه ماته وفرمایل چې خپله بستره واخله او ځه. هغې د هغه نه تپوس وکړه چې هغه سړی څوک دی چې تا ته یې وویل چې خپله بستره واخله او ځه. خو هغه روغ شوي سړي ته دا پته ونه لګېده چې هغه څوک و، ځکه چې هلته ډېره ګڼه وه او عیسی په ګڼه کې غیب شو. د دې نه پس عیسی هغه د خدای په کور کې ولیده او ورته یې وفرمایل وګوره ته ښه شوې، نوره ګناه مه کوه چې د دې نه درته زیات تکلیف پېښ نه شي. هغه سړی په مخه لاړو او د یهودیانو مشرانو ته یې وویل چې دا هغه سړی دی چې مالی شفا راکړه. نو په دې وجه د یهودیانو مشرانو د عیسی زورول شروع کړل ځکه چې هغه دا کارونه د سبت په ورځ کول. نو عیسی هغې ته جواب ورکړ چې زما پلار لا تر اوسه کار کوي او زه هم کار کوم. په دې وجه یهودیان نور هم د هغه په مرګ پسې شول ځکه چې یوازې دا نه چې هغه د سبت حکم ماتولو بلکې هغه خدای پاک ته خپل پلار ویلو او خپل ځان یې د خدای پاک سره برابر ګڼلو.